د جعلي هیواد بله جعلي کارنامه ښکاره شوه. پاکستان یو ځل بیا په نړیواله کچه په شرمونو وشرمېده. دا چې اروپایي ټولنې پاکستان سره څه وکړه نو همدې ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې د ترهګرو د رامنځته کېدو او ترهګرۍ پاللو کې نړیوال شهرت لري او د نړۍ ډیر شمېر خلک ترې کرکه کوي او تقریبا انزوا کې قرار لري. اوس داسې تازه کار ورسره وشو چې د پاکستان نوم لا پسې بد شو. تازه خبر دا دی چې د پاکستان دولتي هوایي شرکت 6 میاشتې اروپا ته له پرواز منع شو. د پاکستان دولتي هوایي شرکت یا پی آی ای د 6 میاشتو لپاره نور اروپا ته سفر نشي کولی. په اروپا کې د هوایي چلند خوندیتوب ادارې یا ایاسا اروپایي هیوادونو ته د پاکستان دولتي هوایي شرکت یا پی آی ای د الوتنو جواز د 6 میاشتو لپاره ځنډولی دی. دغه ادارې له هغو ریپورټونو وروسته دا پریکړه کړې چې ویل کېږي پاکستان کې سلګونه پیلوټان د الوتنې لپاره جعلي لایسنس ترلاسه کړی دی. په لیک کې دغه راز راغلی. ایاسا ته معلومه شوې چې د جون میاشتې پر 24مه نیټه د پاکستان هوایي چلند وزیر غلام سرور خان د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې په هیواد کې د ټولو 880 پیلوټانو له ډلې نږدې 280 کسانو ته د ټګۍ برګۍ له لارې د الوتنو لایسنس ورکړل شوي او د همدې معلوماتو له مخې ایاسا اداره د پاکستانی پیلوټانو د لایسنس په تړاو اندېښمنه ده. پاکستانی شنونکي وایي چې د دې اقدام سره به د پاکستان اقتصاد لا نور هم کمزوری شي. په همدې اړه د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی مشر نجم سیټي ویلي انتخاب کوونکي چې هدف یې پاکستان پوځ دی او د پاکستان کپټان چې هدف یې عمران خان دی دا ستره بریا دې ورته مبارک وي.